په مخکې آیتونو کې الله رب العالمین د قرآن کریم په باره کې د درېیمې ډلې بیان وکړي چې هغه منافقان دي، او بیا یې وفرمیل چې دا منافقان داسې کسان دي چې د هدایت په بدله کې یې ګمراهي رانیولې ده، او دا د دوی تجارت تاواني تجارت دی، دوی ته یې ګټه نه ده کړې او دوی سمه لار هم نه ده پیدا کړې. په دې آیت مبارک کې الله رب العالمین د منافقانو یو مثال بیانوي. په دې آیت کې هغه منافقان بیانېږي، د هغه منافقانو مثال ابن کثیر رحمه الله او امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې لیکلی دی چې هغه منافقان مراد دي چې اول د واره ایمان راوړي، تر ایمان راوړلو وروسته بیا بیرته منافقت شروع کړي او کافران سول، خو ظاهرا بیا منافقان وه. دا لکه سوره منافقون کې الله پاک فرمایلی دی ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، چې دا بعض منافقان داسې دي چې اول کې ایمان راوړي، تر ایمان راوړلو وروسته بیا کافران او منافقان سول. نو الله پاک په دې آیت مبارک کې د هغو منافقانو دپاره مثال بیانوي. مثال یې داسې دی لکه یو سړی چې راولاړ شي توره تیارۍ په توره شپه کې په یو ځای کې اور بل کړي، اور یې چې بل کړي، اور بل سو، رڼا یې وکړله، سړي ته شاوخوا ځایونه معلوم سول، لاره ور معلومه سوه، راسته طرف و چپه طرف، مخته شاته ټوله لاره ور معلومه سوله. نو په دې حالت کې یو دم هوا راله او دا اور یې ورمړ کړي، لاره ور معلومه سوله، خو لیکن تر دې لارې معلومېدلو وروسته بیرته دی په تاریکه کې پاته سو چې هېڅ شی نه ورته معلومیږي، نه مخته نه شاته یوه خوا نه ورته معلومیږي. نو دا مثال د منافقانو هم دی. منافقانو اول د واره ایمان راوړی، ایمان یې راوړی، حق ورته واضح سو، حق ورته معلوم سو، د حق تر معلومېدلو وروسته بیرته دوی منافقت یې شروع کړي او د ایمان څخه وګرځېدل. نو دا مثال د منافقانو دی. مثلهم مثال د دوی کمثل الذي لکه په شان د مثال د هغه چا استوقده چې بل یې کوي نارن اور، فلما اضاءت هر کله چې روښانه کړي دې اور ما حوله شاوخوا د دې سړي، ذهب الله تګ وکړي الله پاک بنورهم په رڼا سره د دوی، د دې سړي سره ما حوله دلته عبارت داسې مقدرم دی سره چې وعنده رجال آخرون، د ده سره نور کسان هم سته. نو ذهب الله بنورهم الله پاک تګ وکړي د دوی په رڼا سره، نور انډیوالان هم ورسره دي، ټول په تاریکه کې پاته سول. وترکهم او فریشول دوی لره الله پاک فی ظلمات په تاریکیو کې لا یبصرون چې نه ویني هېڅ شی. دلته په دې آیت مبارک کې د ایمان تشبیه ورکړې ده د اور سره. د ایمان مثال یو مثال یې داسې دی په شان د اور دی، لکه اور چې بلیږي، د اور د بلیدلو دپاره دا ضروري ده چې اول وار سړی اور بل کړي، نو بیا ضروري دا ده چې د اور د بلیدلو دپاره به مواد سړی تیاروي، که په بوټ وي بوټي به ورته تیاروي، که په ګاز وي ګاز به ورته تیاروي، که په هر شي سړی اور بل کړی هغه مواد به سړی ورته تیاروي، بیا به دا اور بل وسي. که سړی اور بل کړي مواد یې ورته تیار کړي و اول د واره، خو چې اور یې بل کړي بس دغسې یې پرېښوئ، نور بوټي وشی نه ورته تیاروئ، دی ځینې ولاړئ، نور خیال یې نه ساتئ. نو دا معلومه خبره ده چې دا اور دستي مري، دا بوټي چې ختم سول بس مري. نو دارنګه مثال د ایمان هم دی. ایمان چې سړی راوړی، نو دا نه ده چې صرف دا ووایي چې ما ایمان راوړی دی زه مسلمان یم، بلکې د دې ایمان به خیال ساتي، د دې ایمان دپاره د کوم شي ضرورت چې شته چې د دین خبرې به اوري او نیک عمل به کوي، او د ایمان سره به دا کوشش کوي چې داسې کار ځینې ونسي د یو باد و باران سره باید وساتي چې په هغه سره د ایمان خراب نسي. نو دا مناسبت دی. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، لکه اوس هغه کس چې په دا تاریکه کې پاته سو، سترګې یې سمې دي، غوږونه یې سته او ژبه یې سته، خو لیکن ده ته دا کار نه ورکوي، په سترګو شی نه ویني، په غوږو باندې هم شی نه اوري چې لاره ورته معلومه شي، ځکه په یو تاریکه میدان کې ولاړ دی. نو دارنګه دا منافقان هم دي، خپل حواس یې لرل،
سترګې غوږونه او ژبه دا لرل په دې سره یې سمه لار پیدا کولی سوی خو لیکن دوی سمه استفاده ځینې ونه کړله نو اوس دوی ته دغه حواس کار نه ورکوي صمون کاڼه دي دا بکمون ګونګیان دي دا منافقین عمیون ړانده دي صمون کاڼه دي حق نه اوري بکمون ګونګیان دي حق نشي ویلی په ژبه باندې عمیون ړانده دي چې لار نه ویني نو فهم دوی چې دي لا یرجعونه نه راګرځي حق طرف ته د ګمراهۍ څه وس نه راګرځي او کصیب من السماع په دې آیت مبارک کې د بل قسم منافقینو دپاره مثال بیانوي دا دوم قسم منافقین هغه منافقین دي کوم چې شکی منافقین دي مخکینی منافقین هغه وه چې اول کې ایمان راوړی تر ایمان وروسته په منافقت باندې کلک سول دلته اوس هغه قسم منافقان بیانوي چې هغه شکمن دي کله کله معجزات وویني یا نور د اسلام غلبه وویني د اسلام د حقانیت دلایل وویني نو د اسلام طرف ته یو څه مایله شي او کله چې بیا یو تکلیف راشي نو بیا بیرته هغه یېري او بیرته شاته شي د اسلام څخه نو د دې دپاره مثال الله پاک بیانوي چې د دې مثال داسې دی لکه یو توره شپه او په دې کې یو زورور باران شروع شي په زورور باران کې دای چې تاریکه مې پکښې او په دې کې هغه د تالندې اوازونه هم وي او فیلبو هم پکښې یو سړی په دې ځای کې ولاړ دی د باران ته د ډېرې وارخطایي د وجې دی راولاړ شي په خپلو غوږو کې ګوتې ورکړي چې داسې نه یي د دې تالندې اواز زما د غوږو پردې راپرې نه کړي نو دارنګه دا منافقان هم دي منافقان هم دا کار کوي کله چې دوی ته یو تکلیف ورورسي نو هغه کس په باران کې ولاړ دی د هغه حالت دام دی کله چې یو څه رڼا پیدا شي یو موقع ورته پیدا شي نو دی روان شي او کله چې هغه موقع د لاسه ووځي او سخت باران نو بیا دی په یو ځای کې ودرېږي او مخ ته تللی نشي په یو ځای کې ځان پټ کړي نو دارنګه دا منافقان هم دي ایمان یې چې راوړی دی ایمان یې ښکاره کړی دی په دې سره بعضې فایدې د دنیا دوی ته حاصلیږي چې د مسلمانانو د جهاد څخه دوی محفوظ دي او د مسلمانانو په ډله کې دي په غنیمت کې او په زکات کې دوی ته حصه ورسیږي دا خو د هغه د رڼا د موقع حالت دی او کله چې تکلیف ورباندې راشي بیا بیرته دوی شاته شي او هغه کار د دین بیا پرېږدي او کصیبین یا لکه په شان د هغه تیز باران من السماع چې د اسمان د طرفه څخه سما باران اصل د وریځ د طرفه دی اسمان اصل کې امام قرطبي رحمه الله فرمایي السماء کل ما علاک اسمان هغه ته وایي چې تر تا پورته و نو مطلقا لوړ طرف ته هم اسمان ویل کېږي او کصیبین یا لکه په شان د تیز باران من السماع چې د لوړ د اسمان د طرفه څخه وي فيه په دې باران کې ظلمات تاریکۍ وي تاریکۍ ډېرې د یوه شپه ده بل وریځه هم ډبله وریځه ده او بل باران هم تیز دی د باران د څاڅکو د پرلهپسېوالي د وجې هم تاریکي راغلې ده ورعد او تالنده وي تندر وي هغه اوازونه یې په دې وریځه کې وبرق او فیلبو او برېښنا وي یجعلونه دوی ګرځوي اصابعهم خپلې ګوتې فی اذانهم په خپلو غوږو کې من الصواعق د وجې څخه د سختو اوازونو حذر الموت په سبب د بیرې د مرګه هغه سړی هلته ولاړ دی او په غوږو کې ګوتې ورکوي چې د دې سختو اوازو د وجې زه مړ نه سمه والله الله چې دی محیط راګیرونکی دی بالکافرین په کافرانو سره په خپل علم او قدرت کې راګیر کړي دي ځینې تلی نشي لکه څنګه چې هغه سړی چې باران ته ولاړ دی که دی په غوږو کې ګوتې ورکړي د باران د تندر او تکلیف څه دی نشي خلاصېدلی نو دارنګه دغه منافقان هم په خپل منافقت سره او په خپل احتیاط سره نشي خلاصېدلی د الله د عذاب څخه یکاد البرق نږدې دی برېښنا او فیلبو یخطف ابصارهم چې ودې تښتوي نظرونه د دوی باران کې څوک ولاړ دی په هغه ته دا خطره شته چې هغه فیلبو دي د ده نظر ختم کړي ځکه تیزه رڼا ده نو دارنګه دا منافقان هم نږدې دي چې د الله د طرفه عذاب ورباندې راشي کلما اضاء لهم هر کله چې روښانه شي دوی لره
مشو دوی تک کوي فيه په دې رڼا کې لکه په باران کې چې هغه سړی موقع پیدا کړي نو دارنګه دا منافقین هم دي چې یو رڼا ورته پیدا سوله یعنی دنیوي فایده په لاس ورتلله نو دوی بس په اسلام کې روان شي او په اسلام باندې عمل شروع شي وإذا اظلم کله چې تاریکه سي علیهم پر دوی باندې قامو دوی ودرېږي لکه هغه د باران والا چې درېدی چې لار به نه ور معلومېدله او تاریکه به سوله دی به درېدی دارنګه د منافقان هم چې سختي ور باندې راله د سختۍ په وخت کې د اسلام څخه په شا کېږي ولو شاء الله فرمایي چې دوی خپل عقلونه خپل غوږونه او سترګې صحیح نه دي استعمال کړي نو ولو شاء الله که خوښه وی د الله پاک لذهبه خامخا تلل به یې کړي وی بسمعهم په غوږونو سره د دوی و ابصارهم او په سترګو سره د دوی یعنی دوی د دې مستحق دي چې الله پاک دوی کاڼه کړي او ړانده یې کړي ځکه د خپل غوږونه او سترګې یې صحیح نه دي استعمالي کړي الله ان الله یقینا الله چې دی علی کل شیء پر هر شي باندې قدیر قدرت لرونکی دی نو په دنیا کې هم دا کولی شي چې دوی ته د منافقت سزا ورکړي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی